افغان ابدالیانو ته د ملي لوبغاړو د مبارکۍ پیغامونه. افغان ابدالیانو بیګا په مهمه سیمی فاینل لوبه کې هندوستان ته په ماتې ورکولو د ایمرجنګ ایشیا کپ فاینل ته ځان ورسوه او په پایلوبه کې به د سریلانکا سره د اتلولۍ د ګټلو په موخه مبارزه کوي. افغان ملي لوبغاړو د لوبې تر ګټلو وروسته ابدالیانو ته په تشویقي بڼه په خپلو ټولنیزو رسنیو ځینې لیکنې وکړې. راشد خان په انسټاګرام کې ولیکل ټول هیواد ته دې مبارک وي او ډیره ښه لوبه وشوه. بلخوا بیا خان پر فیسبوک پاڼې د لوبډلې د دغه مسلسلې ښې کارکردګۍ بیلانس روزونکو او د مدیریت برخې ته ورکړ او د دغه بریا اصلي دلیل یې د لوبغاړو د استعداد ترڅنګ د روزونکو کوښښ هم وبللو. محمد نبی هم په انسټاګرام لیکلی وو هلکانو مبارک مو شه او نبی همدا شان د نوروز منګل او رئیس احمدزي په یادونې د دغه سترې بریا تر شا د روزونکو هڅې ستایلې دي. رحمان الله ګربز بیا صدیق اتل ته لیکي ماشاءالله ستا لپاره ډیر خوشحاله یم. یوازې یوه لوبه پاتې شوه چې هغه هم فاینل ده او د دې ترڅنګ زه تاته یوه ډالۍ هم په پام کې لرم. ګلبدین نایب بیا د صدیق اتل د لا هڅونې په موخه لیکلی وو اوس نو هیڅوک هم ستا مخه نشي نیولی او پر مخ ځه بیا مو هم مبارک شه. دا رحمان الله ګربز د مبارزې بل ملګری ابراهیم زدران لیکي دا ستورو په شان کارکردګي د لوبغاړو لخوا خوښ یم چې موږ به په فاینل کې لوبیږو. نوین الحق بیا د دغه سترې بریا مبارکۍ ټولو شاملو لوبغاړو ته ورکړې ده. د دې ترڅنګ فضل حق فاروقي هم د زړه له تله لوبغاړو ته د مبارکۍ پیغام ورکړی و او لوبډل مشر حشمت الله شاهدي بیا د دغه ګټې بیلانس د راشد خان او محمد نبی په څیر د روزونکو په هڅو پورې بولي. دا یوه حقیقت او جوته خبر ده چې د افغان لوبغاړو ترمنځ متقابل احترام، مینه، هڅونه او د یو بل تشویق د دوی د نړیوالو بریاوو ستر لامل ده.